19مه روژه وه. اسد د سیاچین لوړو غرونو د پاسه د واورو په منځ کې پر کاله پروت و او په زړو یادونو یې د زړه پر هرونو له ټکور ورکوو چې دې دوران کې ورله یو فوجي ملګري د کشمالي خط په لفافه کې په منډه منډه راوړه چې واخله اسده په ننني ډاک کې ستا خط راغلی دی. اسد چې خط وکتو نو کشمالي لیکلي و چې اسده زما سترګې د 2 کالو نه ستا د دیدن تږي دي، خو که دا ځل هم اختر له کلي ته رانغلې نو دا زما آخري خط وګڼه. اسد د مور پلار هم دغه یو زوی و چې د خپل قابلیت په وجه په فوج کې د کیپټن په عهده برتي و. د اسد د کلي کرنل قیصر د چا په کوششونو چې اسد برتي شوی و د اسد د اخلاقو او قابلیت نه دومره متاثره و چې لکه د خپل زوی به یې د اسد خیال ساتو. خو د کشمالي د مینې د خاطره د اسد دا خواهش و چې زه د هر اختر کلي کې تیر کړم، هسې خو به ورته خپله 2 میاشتې چوټي په کال کې ملاوېده، خو دغې چوټۍ کې به اخترونه نه راتلل. حالت به داسې و چې د اسد دغه چوټۍ کې به نه لوی اختر راغلو او نه وړوکې. کرنل قیصر ته هم د اسد او د کشمالي د مینې پته لګېده او دا ورته هم پته وه چې هر اختر د یو بل سره د ملاقات او کلي ته تلو کوشش کوي، خو حالات د تلو اجازت نه ورکوي. کرنل قیصر به هم ډیر کوشش کوو چې اسد کلي ته لاړ شي، خو د سیاچین د ناسازه حالات او د یو ذمہدار انسان له کبله هغه هم د حالاتو نه ډیر مجبوره و. اسد او کشماله د ماشوموالي نه د یو بل په زړونو کې اوسېدل، د یو بل ګاونډیان او د یو کلاس ملګري وو. خو د کشمالي د پلار بدلی چې کله اسلام آباد ته وشوه او اسد چې ټریننګ ته لاړو او په فوج کې ورتي شو نو د هغې نه پس به د هغوی ملاقات ډېر په ګرانه کېدو او په تېر 6 کاله کې هغوی یو بل نه و لیدلی. دغلته اسد او کشمالي ته پته ولګېده چې د مینې په منځ کې یو دیوال هم شته چې بیلتون ورته ویلی شي، ځکه چې د کشمالي هم په یونیورسټۍ کې آخري ورځې وې. اسد سره دا فکر هم و چې دلته خو موبایل او ټلیفون هم کار نه کوي او که کشماله کور ته لاړه نو بیا به د کور په پته کشمالي ته خط هم نشم لیږلی. بس ته ملاقات ورته دا یوه لاره ښکارېده چې اختر کې به کشماله هم کلي ته راشي او کاش چې زه هم کلي ته لاړ شم. اسد هم دې سوچونو کې پروت و. 9مه روژه وه. د انډیا او پاکستان حالات هم سازګار نه او نه چاته کور ته د تلو اجازت و. سیاچین ته د راشن هلیکاپټر راغلی و. اسد یو طرف ته خفه ولاړ و. کرنل قیصر چې د اسد د حالات ولیدل ډېر خفه شو. کیدای شي چې د خپل ظلمیتوب او د مینې مجبورۍ ورته رامخکې شوي وي. د اسد خواله ورغی او اسد ته یې وویل اسده بچی پاسه وردي بدله کړه، د راشن هلیکاپټر راغلی دی، دوی به د ځان سره پېښور ته بوځي، خو په یو شرط چې حالات ډېر ناسازه دي او صرف 2 ورځې اجازت درکولی شم. که چېرې سبا ستاسو اختر نه شو نو بله ورځ خو به خامخا وي. نو بله ورځ 1 بجه به بیا د راشن هلیکاپټر راځي نو چې ته ورته 12 بجو له پېښور ته خامخا راورسي. دا به ما سره واده کوې. اسد ډېر زیات خوشحاله شو. څو اوښکې یې هم د خپلو سترګو سره سره د کرنل قیصر د سترګو نه هم تویې کړې او د خپل کرنل صاحب نه یې اجازت را واخیستو او په ډېر لوی امید را روان شو. مازدیګر په پېښور کې د هلیکاپټر د کوزېدو نه پس د خپل کلي ګاډي ته راوختو او ماسخوتن چې د خپل کلي په سټاپ کوز شو نو هر خوا ډز د ماشومانو د لوبو او جوماتونو کې د نعتونو آوازونه یې تر غوږو شو. یو کاکا مخې له ورغی، د سلام کلام نه ورته پس وایي اسده بچی
میاش ولیدی شوه سبا له خیره اختر دی. اسد چې کور ته راغی مور پلار یې ډېر خوشحاله شو. د څو خبرو نه پس ورته مور وی بچی اوده شه ډېر ستړی یې آرام وکړه سحر به انشاءالله نورې خبرې کوو. خو ولې اسد له چرته خوب ورتلو. چې سحر شو نو اسد یوه لحظه شمیرله چې کشماله به کله راځي. چې ټوله ورځ په انتظار تیره شوه نو په کلي کې د کشمالې تره ته ورلن شو او تپوس یې ترې وکړه چې ستاسو ورور خو نن رانغو خیر خو دی که نه. هغه ورته وی کمکله پاکستان کې خو اکثر 3 اخترونه شي د هغوی اختر خو سبا دی. اوس یې ټلیفون کړی و سبا ماسخوتن به راسي. په اسد سترګې تورې تورې شوې او کور ته روان شو ځکه چې د کرنل صاحب خلوص د ملک ناسازه حالات او خپلې وعدې او یوه باجا د هلیکاپټر روانېدو ورله بلکل د بلې ورځې د حصارېدو اجازت نه ورکوه. د خوب ګولۍ یې وخوړې وده شو. سحر ډېر خفه خفه راپاڅېدو 10 بجې یې ځان تیار کړو. کله چې د کوره وتو نو کشمالې د ماشومتوب د اختر د ورځې لوبو ملاقاتونو ته یې خیال لاړو. په سترګو کې یې غټې غټې اوښکې ګرځېدې. مور یې ورته هم ژړل. په میز پرته په کاغذ د ډېره سوخته دا شعر ولیکه چې خدایګو په مودو مودو لیواله یو نظر ته یو. خدایګو په مودو مودو لیواله یو نظر ته یو. دواړه مسافر یو کله چرته کله چرته یو. په دې شعر د زړه بړاس وویسته. د مور پلار نه یې په ژړا ژړا اجازت واخیسته او روان شو. ماسخوتن کشماله د خپل مور پلار سره کلي ته راغله او چې سلک ډېر وخت کور تیر کړه. په هغې هم ساعت نه تېرېدو او د معمول مطابق د اسد د مور د مبارکۍ په بهانه اسد دې کره لاړه. د اسد مور ته هم د کشمالې او د اسد باره کې لږه ډېره پته لګېده. د اسد مور چې کشماله ولیده نو ډېره خوشحاله شوه. ځان ته یې نږدې کړه او په چغو چغو یې ورته وژړل. کشمالې ترې تپوس وکړه چې ترورې تا خو چېرته ماته د اختر په ورځ داسې نه دي ژړلي دا ولې؟ د اسد مور ورته ووی بچی اسد مې زړه را ډک کړی و. سهار چې تلو نو هغه راته هم په لومبي ځل ډېر وژړل. پته نشته چې کومې مجبورۍ د هغې تورو تورو غرونو نه صرف یوې ورځې له راوستی و چې د کوره وتو نه ډېر بدحاله و. بیا یې په خپل قلم په دغه میز پرته پاڼه څه ولیکل او د کوره ووته. کشمالې چې د اسد د مور دا خبرې واورېدې او بیا یې هغه پاڼه وکته. نو په لږ وخت کې بلها بلها رنګونه بدل کړل. په امیدونو یې یخې اوبه تویې شوې. رڼې رڼې اوښکې د اننګو په څوکو داسې ښکارېدې لکه سحر چې د ګل په پاڼو پرخه پرته وي. د اسد کمره کې لګېدلې تصویر یې راواخیسته او لګې شوه ورته چې اسده موږ څومره بدقسمته یو چې د اختر د ورځو هم خپلو کې اتفاق رانغی. اسده موږ څومره بدقسمته یو چې یا خو به موږ په یو کلي کې یو کوڅه کې لوبې کوي خو چې مین شو نو یو وطن کې مسافر شو. د اسد تصویر د خپلو اوښکو په څاڅکو لوند و چې د اسد د مور نه یې رخصت واخیسته او چې تلنو په کومه پاڼه چې اسد شعر لیکلی و هغې سره یې لاندې داسې یو شعر ولیکه چې د 2 مینو سود
په خپل لوز میرات ونشي چې په اختر کې هم د یو بل ملاقات ونشي. د دوو مینو سود په خپل لوز میرات ونشي چې په اختر کې هم د یو بل ملاقات ونشي. او په جړه ووته او په جړه ووته.